السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو، زموږ د فزیک تېره جلسه سوله د استحکام قوه وه. اوس په دې جلسه کې موږ مزوجه قوه مطالعه کوو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ د درس عنوان څه ده؟ د مزوجه قوه دی. مزوجه قوې د مساوي او مختلفو لورونو د دوه قوې د مختلفو نقطې اغېز لري. د جوړه قوې په نوم یا د مزوجه قوې په نوم یادېږي. د دوی مجموعه هم د صفر سره مساوي وي، مګر جسم باندې د دوی عمل عمله جسم په حرکت پیلوي. ګران زده کوونکو، یعنې څرنګه؟ ګران زده کوونکو، تاسو به د موټر شټرنګ لیدلی چې ګرد شکل لري. کله چې موټروان غواړي چې دغه موټر وچلوي، دوه نقطې لري. یو لاس په دې خوا نیسي چې دې ته حرکت ورکوي پورته خواته، او بل لاس په دې خوا نیسي چې دغه چرخ ته حرکت ورکوي ښکته خواته. یعنې دلته هم یو قوه واردوي او دې خوا هم یو قوه واردوي، خو د دوی قوه ترمنځ فرق څه شی ده؟ دغه قوه واردوي چې پورته خواته لاړ شي، نو علامه یې مثبته ده، او دې خوا ته وګورئ، دغه د موټر شټرنګ ښکته خواته یې کشوي، نو د دې علامه منفي ده. نو ځکه موږ وایو چې په مزدوجه قوه کې د دوه قوې مجموعه صفر سره مساوي ده. دا څه معنی؟ یعنې کله چې موږ اف پازیټیف یا اف یو دې ته وایو اف دوه، اف یو چې جمع کړو موږ د دې علامه خو مثبت ده، چې جمع کړو منفي اف دوه سره، دا مساوي کېږي. اف یو خپله جمع. ګرانه زده کوونکو، تاسو ښه ځیر شئ، په ریاضي قانون کې هم همدغه قانون ده. کله چې مثبت منفي سره ضربېږي، هغه علامه منفي کېږي. نو دلته علامه منفي شو، اف دوه خپله نیسو، مساوي کېږي. اوس د اف یو نه چې اف دوه راشي څو دي؟ یعنې د دواړه مقدارونو یو شان دي، صفر پاتې کېږي. نو ځکه موږ وایو چې د مزدوجه قوه هغه خپله مجموعه چې دي د دواړه قوه مساوي صفر سره. ګرانه زده کوونکو، اوس راځو بل عنوان ته چې موږ د نننۍ جلسه بل عنوان څه ده؟ لیفت. لیفت موږ لولو. لیفت دا د حرکت وړ خونه ده چې د ځمکې د جاذبې په لور یا د هغې په مقابل کې حرکت کوي، او په دې پورې اړه لري چې آیا دا کړندې یا دوامداره حرکت لري که نه لري. ګرانه زده کوونکو، موږ د لیفت سوالونو د حلولو لپاره درې لارې لرو. اول، د لیفت په هغه کې تعجیل څه دي؟ یعنې حرکت که صفر ته تقرب وکړي، نو دا مساوي کېږي اف. اف خپله قوه ته ویل کېږي، قوه مساوي ده. ګرانه زده کوونکو، ان هم دلته قوه ده. تاسو شکل ته ګورئ، کله چې د ښکته خواته په جسم باندې قوه واردېږي، دې ته موږ ان وایو. منفي ډبلیو. ګرانه زده کوونکو، ډبلیو هغه وزن ده، شکل ته تاسو خو وګورئ، هغه وزن ده چې د پورته څخه ښکته خواته واردېږي. لکه چې تاسو وګورئ، دغه ماشوم چې ولاړه ده، ډبلیو دغه د ماشوم وزن ده چې له پورته خوا ته ښکته خوا سطحه څه باندې واردېږي، او ان عبارت له هغه وزن یا هغه مقاومت څخه ده چې کوم سطحه باندې دغه ماشوم ولاړ ده، پورته خوا ته مقاومت ښیي تر څو چې دا ماشوم په خپل ځای کې استوا راووځي. نو مساوي ده. موږ ویلی وو ګرانو زده کوونکو، چې ډبلیو یا خپله دغه وزن چې دي کتله ضرب د ځمکې تعجیل سره ده، یعنې ډبلیو مساوي ده ام ضرب د جي باندې. نو د دې په لحاظ موږ ویلی شو، موږ د قوه په درسونو کې ولوستله چې اف یا قوه مساوي کېږي کتله ضرب د تعجیل سره. دا بله هغه ده. نو دلته موږ قیمتونه وضع کوو، یعنې څرنګه؟ یعنې داسې چې ان دغه قوه چې دي، یعنې د ځمکې له خوا نه چې واردېږي، منفي ډبلیو. منفي ډبلیو په دې معنا ځکه نیسو، تاسو ښه شکل ته ځیر شئ، څومره وزن چې ماشوم په دې سطحه باندې واردوي، دغه سطحه همدومره پورته خواته مقاومت کوي تر څو چې دا ماشوم په خپل ځای کې ثابته پاتې شي. دا مساوي اف ته ده، یعنې خپله مساوي کېږي د وارده او وارد شوی قوه باندې. نور موږ داسې لیکو ګرانه زده کوونکو چې ان منفي د ډبلیو په ځای راځو د دې قیمت لیکو. د دې قیمت ام ضرب د جي ده، ام ضرب د جي، په دې معنا چې کتله د ځمکې جاذبه ضرب ده. نور دا مساوي کېږي
د اف فورمول څه شی ده؟ موږ وویله چې اف خپله مساوي کېږي کتله ضرب د تاجیل. دلته داسې هم لیکلی شو د اف په ځای باندې چې کتله ضرب د تاجیل. تر دې پورې پوه شئ ګرانو زده کوونکو. اوس څه شی کوو؟ ان خپله اخلو ان مساوي ده ام ای خپله اوسي. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ یو عدد د مساوات یو خوا نه بل خوا ته یې لېږدوو د هغې علامه کې بدلون منځته راځي. دلته علامه څه شی ده؟ مثبت ده. که د مساوات اخوا ته انتقال کړو مثبت کېږي، مثبت ام جي یعنې کتله ضرب د تاجیل. نور زموږ ان څه ده؟ مساوي کېږي. دلته ګرانو زده کوونکو ګورئ ام په دواړه کې شتون لري. نور ام موږ مشترکه نیسو. ام ای چې په ام باندې تقسیم شي ام له ام سره ځي ای پاتې کېږي. لیکو چې ای مثبت. ام جي چې په ام باندې تقسیم شي ام له ام سره ځي پاتې کېږي جي. نور دغه فورمول د دې ده چې له ښکته څخه پورته خواته څومره قوه واردېږي یعنې مثبته. په دې معنا چې د پورته خوا نه څومره وزن وارد شوي دي. د دې فورمول له مخې نه موږ کولی شو څه ترلاسه کړو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو زموږ بله عنوان څه ده؟ ماشینونه. په ماشین باندې راځو. ماشینونه داسې وسایل شتون لري چې کار ساده کوي. یعنې ماشین خپله څه کوي؟ کار ساده کوي او د برق د اندازه او لورې بدلوي. یعنې په دې معنا چې ماشین داسې یو وسایل شتون لري چې کار ساده کوي او د برق اندازه او لورې بدلوي. دوه ډوله ماشینونه شتون لري. یو ساده ماشین ده او بله مرکبه ماشین ده. تاسو کېدای شي ګرانو زده کوونکو ماشینونه لیدلی یاست. یو ډېره ساده ماشینونه یو ډېره مغلقه ماشینونه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو په رافعه یا دې ته په پښتو ژبه کې اړمونه هم ویل کېږي. خپله رافعه داسې وسایل دي چې د برق اندازه او لورې بدلولو لپاره کارول کېږي. د مثال په ډول څرخونه چې تاسو ګورئ لکه د چا څرخ ده همداسې د بایسکل څرخونه چې دي یا نور څرخونه چې دي ټول په ماشینونو کې راځي. بل جبل په نوم یو وسیله ده چې دې ته هم موږ کولی شو چې ماشین ووایو ځکه چې موږ کار ساده کوي. موږ وویله ماشین هغه وسایل دي چې کار ساده کوي. نو جبل خپله یو وسیله ده ډېره سمپله وسیله ده. دې ته موږ کولی شو ساده ماشین هم ووایو خو کار ډېره ساده کوي. راځو د رافعه یا د اړمونو میخانیک ته. د اړمونو میخانیک موږ په ام ای باندې ښیو. یعنې په هر ځای کې چې تاسو ام ای ولیدله په دې معنا چې دا د رافعه میخانیک ده. چې دا مساوي کېږي. ښه ګرانو زده کوونکو تاسو شکل تبدیل شي او فورمول ته چې ار پر اف باندې. ګرانو زده کوونکو جسم ګورئ چې موږ د جبل په واسطه باندې پورته کوو. کوم جسم یا بار چې قوه واردوي هغه قوه ته موږ آر وایو یعنې آر سی دي د بار قوه ده او اف د هغه قوه ده چې موږ په جبل باندې واردوو تر څو چې دغه بار موږ بې ځایه کړو. هغې ته موږ وایو چې اف قوه چې دا مساوي کېږي. ګرانو زده کوونکو ښه شکل ته ځیر شي. یو ال ده یو ال زبر ده. یعنې کولی شو چې د آر په ځای ال ولیکو د اف په ځای ال زبر ولیکو. چې دا خپله ال چې ده د عامله قوه بازو ته ویل کېږي او ال زبر چې ده د بار قوه بازو ته مره څومره وي. یعنې د ماشین ثمره. د ماشین ثمره چې ده ګرانو زده کوونکو په ای باندې موږ ښیو په دې علامه باندې چې دا مساوي کېږي آر پر اف باندې. دلته هم لکه کولی شو چې ولیکو ال زبر پر ال باندې. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت